بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو، د پېښور سره مشهور کم رستورانت چې و چلسي تیکو مالک هغه په ضمانت باندې اخر کار رها کړی شو. جوډیشنل مجسټریټ فهیم احمد ډیر مشهور کم رستورانت چې و د هغې مالک چې کم گرفتار کړی شوی و د هغې د ضمانت د رها کېدو حکم یې هغه جاري کړی دی. ملزم نثار خان هغه د ضمانت لپاره یو مقامي عدالت ته هغه رجوع کړې وه. ویلي وو چې کوم الزامات په ما باندې لګېدلي دي په دې کې څه حقیقت هغه نشته. تاسو ته د یاده وي چې پرون د پېښور پولیس چې دي هغه په ایکشن کې راغلي او مشهور کم تیکو والا نثار خان هغه یې گرفتار کړی او گرفتاري هم په داسې محال کې راغلې وه چې د بهر ملک نه چې کم د سیل دپاره پاکستان ته خلک راتله نو د هغې سره به یې داسې غلط قسمه یو غیر اخلاقي حرکت به یې کول. نو د هغې کوم شکایات چې وو هغه دونه ډېر زیات شو پېښور پولیسو ته نو هغه اخر کار هغه په ایکشن کې راغلي او دا کم تیکو والا نثار چې دی هغه یې گرفتار کړی و. خو نن چې کوم دی د هغې رهایي چې وشوه کم مجسټریټ چې کوم دی هغه د هغې د ضمانت دپاره کم درخواست چې و هغه یې منظور کړی دی او د فوري رها کېدو حکم یې ورکړی دی. نو بیا د پېښور کم پولیس چې و هغو ته چې دا ضمانت کم پیجه میلاو شو نو هغو چې کوم دی هغه په ضمانت باندې هغه پرېښودی دی. نو دغه نوي معلومات راغلي د هغې په هکله باندې نو هغه موږ تاسو سره شریک کول. تاسو سره چې کوم دی موږ هغه نورې ویډیو هم شیر کړی په کم کې چې د هغې کم حرکات او کم قسمه چلونه یې کول نو هغه به هر څه هغه تاسو کتلي. انشاءالله بله ویډیو که میلاویږو د نن دپاره دا کافي وه. الله حافظ.